ډیره مننه د خپل طرفه نوزاد ګل شاهین صاحب ته او سلیم الله شاد صاحب ته ډېره مبارکي ورکوم په کتاب چاپ کولو باندې او دلته چې څومره میلمانه راغلي دي که هغه بره دي او که کته دي هغوی ته په خیر رالی وایم او شکریا مننه کوم چې هغوی زموږ د پروګرام ته ښکلا وبخله. ما د ناشاد صاحب په کتاب فکر و نظر باندې سماعت ګډ غوندې لیک کړی دی، په دې کتاب کې مې چاپ دی، تاسو ته به یې واوروم چې عنوان یې دی د فکر و نظر په هکله زما فکر و نظر. ښاغلی سلیم ناشاد زه د تیرو 11 کالو راسې پیژنم، د هغه فکر و نظر هم پیژنم، د هغه مطالعه مې هم کړې ده او د هغه مطالعه مې مخصوصه کړې هم ده. دا خبره هر هغه چاته معلومه ده څوک چې سلیم ناشاد پیژني چې ښاغلی د مارکسي او ترغیب پسند مکتب سره وابستګي لري او د ژوند ټوله فلسفه یې د طبقاتي جدوجهد نه چاپېره چورلي. خو دا وابستګي د هغه خلکو په شان د ټوکو نه ده کومو چې به د دې مکتب سره د وابستګۍ دعوې کولې، خو چې د ذاتي مفادو طوفان خو څه چې نرۍ غوندې باد یې هم په چنه لګېدلی دی، نو د غر عمره غټې غټې تنې یې لکه د خسڼي د ویښه ویستې دي او خپله نظریه او سوچ یې د خپلو ذاتي مفادو په رنګ کې رنګ کړی دی. هم دغه وجه ده چې دغه خلک اوس په یو مرکز راټولول د چیندهو د تول په مصداق دی. سحر بنیری صاحب شعر دی چې نظریې چې ترې چاپېره یو فصیل و، نظریې چې ترې چاپېره یو فصیل و، د هغوی کعبه بدله شوه که نه شوه. خو دا صاحب په خپله نظریه او سوچ لکه د رحمان بابا د دې شعر په مصداق کلک ولاړ دی، لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار. او په خپله هم وایي چې یو طوفان یې هم له ځایه خوځولی نشي، چې یو طوفان یې هم له ځایه خوځولی نشي. ناشاد حالاتو ته د خپلو خپو په زور ولاړ دی، د خپل کمزوري وجود باوجود په اوج ریګستان کې د حالاتو د سیلو او طوفانونو نه بې پروا په خپله نظریه او سوچ کلک ولاړ دی. او د وخت تېرېدو سره چې څومره ځمکه تودېږي او طوفانونه زیاتېږي، نو د دې ښاغلي د نظریې جرړې لا مضبوطېږي او تنه یې لا غټېږي. هم دغه وجه ده چې د دوی سیاسي مطالعه او پوهه په ادبي مطالعې باندې درنه شوې ده، ځکه نو په دې لیکلو کې د سیاسي نظریې سره په شوخۍ دي. بعضې نقادان وایي چې هره فنپاره د هغې فنپارې د داخلي مزاج مطابق سنجول پکار وي، یعنې د هغې نه چې کوم سوچ او فکر بریښي نو نقاد لپاره هم د هغې مطابق خبره کول پکار وي. نقاد به د یوې فنپارې د سنجولو په وخت خپله نظریه او سوچ بالای طاق دي، ځان به د فنپارې په رنګ کې رنګ کوي او خپل رنګ به پټ ساتي. خو دغه نقادان دغه نقادان دې تنقید له د امتزاجي تنقید نوم ورکوي چې په اردو کې لوی مبلغ ډاکټر وزیر آغا دی. دغه نقادان د دې خبرې د پخلي دپاره دا هم وایي چې په یو فنپاره باندې فنکار له د یوې مخصوصې نظریې چاپ لګول نه دي پکار، ځکه چې د دې سره دغه فنپاره د یوې مخصوصې نظریې په دایره کې بندیږي او د فنپارې معنوي تنوع ته نقصان رسي. ولې که په غور وکتې شي نو دا به د دې خبرې نه انکار کول وي چې یو فنپاره د فنکار د شخصیت او داخل اظهار وي. که یو نظریه او سوچ هر څو یو انسان ته د خارج نه په شعوري توګه ننوتې وي، ولې د خارج نه ننوتې دغه نظریه او سوچ که د فنکار د داخلي دنیا سره مطابقت لري نو فنکار به ورله ځای ورکړي او د هغه د داخل برخه به جوړه شي، او که د فنکار داخل سره مطابقت نه لري نو بیا ورله فنکار ځای نشي ورکولی. ځکه نو که مونږ د سلیم ناشاد دې لیکونو ته وګورو نو هغه خپله نظریه بالای طاق نه ده ایښې، بلکې په فنپاره پسې یې خپله نظریه د طاق نه راکوزه کړې ده او د خپلې خوښې او سوچ مطابق مواد یې ترې چوڼ کړي دي. ځان یې د فنکار د فنپارې تابع کړی نه دی او نه یې ځان د فنپارې په رنګ کې رنګ کړی دی، بلکې فنپاره یې د ځان تابع کړې ده، په خپل رنګ کې یې رنګ کړې ده او ډېر په چل او خوږه کې د لیکونکي د فکر سره خپل فکر و نظر لوستونکو ته وړاندې کړی دی. ځکه نو کتاب یې هم د اردو ژبې روښان فکره او خپل هم فکره لیکونکو د سید سبت حسن او سید علی عباس جلالپوري سپېڅلو روحونو ته ډالۍ کړی دی او دا کتاب یې هم او دا اعتراف یې هم کړی دی
چې هم دوی راته د فکر لاره روښانه کړې ده. د سلیم ناشاد د فکر و نظر په دې لیکنو کې د هغوی د خپل فکر و نظر د ارتقا او تسلسل ځلیږي. د لومړي وخت لیکونه یې هم پیژندی شي او د موجوده وخت لیکونه یې هم د هغوی د فکر و نظر ارتقا ته اشارې کوي. په دې لیکنو کې د تنقید نه زیات تعریفي او توصیفي رنګ غالب دی، خو تعریف او توصیف هم د تنقید یو اړخ ګڼلی شي. او په دې موږ سلیم ناشاد ګرمولې ځکه نشو چې په پښتو کې اوس هم لیکونکي په صحیح معنو کې تنقید نشي زغملی. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې دوی په لیکونکو لیکونه په فرمایش کړي دي. ها دې ځای کې یو جمله په دې کتاب کې پاتې شوې ده، هغې کې که څه نیمګړتیا محسوسېږي نو بخښنه غواړم. بلکې ناشاد د پښتنو لیکونکو د عام مزاج مناسب داسې کړي دي، خو د لیکونکو د تعریف او توصیف سره پکې ځای په ځای د ناشاد تنقیدي شعور هم ځان ښکاره کړی دی او ډېرې د کار خبرې د قلم د څوکې نه وتې دي او د هر لیک په لوستو یې لوستونکو ته ډېرې د پوهې خبرې مخې ته راځي. او چې د حسن په موضوع لیک یې د چا په فنپاره لیک نه دی، نو په آزاد مټ یې پکې د خپلو خیالاتو په وزر الوت کړی دی او په فلسفه د پوهې ثبوت یې پیش کړی دی چې لیکونکی پې د داد مستحق ګرځي. او زه ورله په دې زیار ډېر داد ورکوم. ډېره مننه.